ولسمشر غني به نن له ننګرهاره لغمان ته ولاړ شي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وایي ښاغلی غني به په دې سفر کې د 1 میلیارډ و 900 میلیونو افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپاري. ویل کېږي ولسمشر به د دې ترڅنګ د لغمان له بېلابېلو اقشارو سره هم وګوري. د یوې میرمنې جسد نن سهار وختي د تخار له سینده وموندل شو. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر وایي دغه میرمن عربګل نومېده او په داسې حال کې موندل شوې چې لاس او پښې تړل شوي وو او د دغې پیښې په تړاو د نوموړي خسر په خواجهغار ولسوالۍ کې له خپل کوره نیول شوی دی. د یو بل خبر له مخې د دغه ولایت د مرکز او رستاق ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې 3 کسان د ناپېژاندو وسلوالو لوري وژل شوي او 2 نور یې ټپیان دي. په هلمند کې یو شمېر مدني لارویانو په یو اعتراضي حرکت کې تېره ورځ د دغه ولایت د ټاکنو د کمیسیون دروازه وتړله. دوی خبرداری ورکوي تر هغې چې د نومیش ولسوالۍ برخلیک روښانه او هلته د شویو درغلیو په اړه وضاحت ورنه کړل شي کمیسیون ته به د کار کولو اجازه هم ورنه کړي. په هلمند کې د ټاکنو ولایتي کمیسیون مشر وایي د خلکو او مدني فعالینو دغه اعتراض یې له مرکزي کمیسیون سره شریک کړی خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي نومیش ولسوالۍ د هلمند په شمال کې په 200 کیلومترۍ کې پرته ده او ټولې چارې د دایکنډي ولایت مربوط دي. ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت 129 وسلوال مخالفین وژل شوي او 40 نور یې ټپیان دي. په دې عملیاتو کې چې په تېرو 4 ساعتونو کې د 12 ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي، د ډلې یو شمېر پټنځایونه هم له منځه تللي دي. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې په وژل شویو کسانو کې 3 داعشیان هم شامل دي او په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. او کسان په کندوز کې د بېلابېلو جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور ونیول شول. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستانۍ وایي دغه کسان تېره ورځ د قتل، جنسي تیري، غلا او د اسنادو د جعل په تور د کندوز ښار د لومړۍ، دویمې او درېیمې حوزو له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. د نوموړي په وینا تر لومړنیو څېړنو وروسته به د یادو کسانو دوسیې عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.